إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سیرت منگ بیانو او باغی کی منگ یو بیان کرو چی باقی کی دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نوم داغا نسب داغا جسمانی صفات داغا دا اسلام واقع داغا دا هجرت واقعا هغه ته موږ اشاره کړو موږ بیان کړو. نن به ان شاء الله بعض فضائل د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې هغه په حدیثونو کې راغلي او په سیرت کې بیان شوي او ان شاء الله دغه نه بعد سلسله وار بیا دغه خلافت څنګه او دغه بعض خوونه او بیا دغه د شهادت واقعا او عثمان رضی الله عنه څنګه خلیفہ شو دا به دې په ترتیب سره د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره بیانو. د عمر رضی الله عنه بعض فضائل موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې بیان کړو. دې فضائل دي چې هغه د او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې یو ځای راغلی ناغه مونږه الته بیان کړو او بیا به په اختصار سره بیان کو. د عمر رضی الله عنه د ایمان گواہی د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی ده او دغه یو حدیث مونږ بیان کړو چې هغه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده. د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بین رجل يسوق بقره یسره غویر ونه کړي او باغی باندې بار یې خو ده نو دی غوته وی چې زله دې پر نیم پیدا کړي زه خو الله چې کوم کار پر پیدا کړي مناغه دانه چې زو بوجته. نو صحابه کرام وی سبحان الله بقره تتكلم يا رسول الله عجيبه خبره غوا خبري کوي رسول سمتي فاني اؤمن بذلك وابو بكر وعمر زما د ابو بکر او عمر خو په دې باندې ایمان دي وما ثم ابو بكر وعمر او په دغه مجلس کې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما نو دا غوي بعد موجودګي کې رسول صلی الله علیه وسلم دا غوي د ایمان گواہی ورکړه. امام ترمذی رحمه الله روایت راوړي ابو سعید الخدری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما من نبي الا وله وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض. هر پیغمبر چې الله سبحانه وتعالى لګین هغه دوه وزیران په اسمانونو کې او دوه وزیران په ځمکه کې. فاما وزيراي من اهل السماء نظام چې دوه وزیران دي په اسمانونو کې فجبريل وميكائيل جبريل وميكائيل عليهما السلام. واما وزيراي من اهل الارض فابو بکر و عمر رضی الله عنه. او په زمکه کې رسول الله زما وزیران چې نه ابو بکر او عمر دي. دم دغه فضیلت یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله دا روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اهل الدرجات العلى په جنت کې چې اوچته درجه به اوچته یو سره په جنت الفردوس کې الله دې موږ ته نصیب کړي. لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في افق السماء. ندیلان دي درجه ولته کوم چې په جنت کې غلان دي دوی ته به بر درجه ولدي ځخکاری لکه مونږ چې دلته ستوري ته ګورو مونږ بزمکه ستوري ته ګورو ستوري مونږ د سمو وړي ښکاري دا شان بدا اوچت جنتیان دي لاندینو خلکو ته ښکاري. وان ابا بکر وعمر منهم رسول الله ابو بکر او عمر په دغه اوچتو خلکو کې چې الله سبحانه وتعالى بوله اوچته درجه ورکړي.
عمر بن الخطاب رضی الله عنه داغه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هغه صحابه کرامو کې دي چې د مشران دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیتر او ګسرت ولازم دیو ځکه صحابه کرامو انس بن مالک رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکدر وته او زموږ سره مجلس کې ناس او مهاجرین او انصار ټول وو فيهم ابو بکر وعمر او په صحابه کرامو کې ابو بکر او عمر هم ناس فلا يرفع اليه احد منهم بصره نو به مونږ کې څوک دي چې نو چې رسول سم ته دسترګي بره کړه چا به رسول سم ته کته نه شو د احترام او خاص کر دې چې حیاناک انسان چې درن خو ولا ناغه چې هغه نه څوک مشریت غوري ناغه ته پسترګو کې سترګي ناچي او نه دغه سره سترګي ملاوي نو مونږ کې بچا رسول ته سترګي نشو چې دوله الا ابو بکر و عمر سويد ابو بكر صديق نو عمر رضي الله عنهما فانهما كانا ينظران اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويتبسم اليهما دي دوانو برسوسم تکتو رسوسم چې هم خبره کوله دي دوانو ته وکتو او د دوانو به کې مسکیم شو د رسوسم په خبره او د رسوسم په دی په خبره باندې مسکیش خو بل د دین علاوه سو چا کې د جرأت نه د مشران د دلیل به چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاص ملګرو کې که څوک په دغه خبرې کې نو سپیکر په اسمان په غاب یا اسمان له نقصان نشي ورکول یو روایت کې راځي امام حاکم رحم الله راوړی عبد الله بن عمر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر جمعه ترای او ابو بکر او عمر دغه سره او د ساتي په سیرت کې دا خبره ډیر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وته ابو بکر او عمر وسره رسول الله راوته ابو بکر او عمر وسره رسول الله کېناست ابو بکر او عمر وسره دا خاص ملګری احدهما عن يمينه والاخر عن شماله یو خې طرف ته بل ګس طرف ته او رسول الله دوه د لاسونه نیولو د رسول الله د محبت د انسان سره چې کله سره ونه لاس ورنیو او دا صفات نه سبب ډیرو کم خلکو کې نو رسول الله چې خبرې کوي لاس ورنیو او چې چا سره لاس ملو کوم لاس ورزر نه پرې خو دی لږه چې سړی به پرې خو دی به رسول الله لاس پرې خو دا د محبت یو انداز دی نه رسول الله دې دوه د لاسونه نیولې به وی هکذا نبعث يوم القيامه موږ به د قیامت پرځم دغه شهر پاسو رسول الله ابو بکر او عمر به سره یو روایت کې راځي رسول الله انا اول من تنشق عنه الارض زورنه کسي چې قیامت پرځ به د زمکه نه پاسم ثم ابو بکر و عمر به ابو بکر او به عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عمر دان تکتو په دې به خوشاله دو چې د دوانه به ولید نو دا به وی الحمدلله الذي ايدني بكما الله شکر دې تاسو دوانه مال مرګري پیدا کړی او زما مرګري کړی دغه شان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضایل کې موږ دا خبره بیان کړې و عبد الله بن عمر رضی الله عنه په یو کس راغی ته پوښتنه کو من کان یفتی فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول په زمانه کې فتوی چا ورکول رسول موجود دی او فتوا چا ورکول دا ډیره غټه خبره چې رسول موجود دی وسړي فتوا ورکړي وی هغه ته چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهم دي دوه فتوی ورکول ولا اعلم غیرهما الذين لهما تسكني ولهم جوي فتوی ورکړي د رسول په زمانه کې دلیل دی چې لوچت خلکو او یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم ان لكل نبي خاصه من امتي لهر پیغمبر خاص کسانی په امت کې وان خاصتي من اصحابي ابو بکر و عمر او زما خاص مرګري چې دا ابو بکر او عمر دي امام ابن عساکر رحم الله روایت راوړل علی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رحم الله ابا بکر الذي رحمه ابو بکر صدیق من زوجني ابنته خپل لوري ما درواده کړه او د هجرت بلای کې زما مرګري شو او اعتق بلال او بلال رداني آزاد کو ورحم الله عمر او عمر دې الله وبخ الله برحمه کې يقول الحق هرزك حق وان كان مر اگر ک د تاریخ برسول الله رحم الله عمر الذي بعمر بن رحمه کې لم يترك له الحق صديقا دې حق ولا مرګري نه لري خو دې کوم سره چې حق وي دا مرګري کوي دا خبره سره یاد ساتي ډیر خلک زموږ د عوام دا خبره کې ډیر خلک خودي سي نه وي او ډیر خلک خو د پرانی سره محبت کوي کدا علم په حق وي نو ډیر خلکو به سره محبت کوي ډیر خلکو به خبره منلې دا کمزوري تله دا غلطه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الله په عمر رضی الله عنه رحمو کې د حق د لاسه ملګری نشته
کله چې سړی حق وایي د ملګری کمی دغه د خبرې ترخی د خبرو کې مجامله نه مجامله څه ته وایي یعنی د کاکا د ماما د مولوی صاحب د خان صاحب د ملک صاحب د بادشاہ صاحب د پلانې د علانه د قصې فکر حق دی په هر ځای کې په هر ځمکه به په هر منبر به وایي په حکمت او په هغه طریقې سره کوم طریقه چې د شریعت ده د حق بیانولو یو طریقه ده نه صرف حق بیانول نه دی د حق د بیانولو طریقه به مزده کې حکمت به زده کې د ټول سبب د رسول صلی الله علیه وسلم کې کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مدرسې نه فارغ شوي بیا به ستاسو دعوت چې هغه برابر دعوت او که دغه نه خو دې خو کېدی نو بیا به ستاسو دعوت کې نقصان بیا دغه حدیث ور فائدې لپاره پوره کو رسول صلی الله علیه وسلم رحم الله عثمان الذي بعثمان بن عفان ما رحمك تستحييه الملائکه ملائکم دغه حیا کې غل مخله نه ورسي ورحم الله علي او الذي بعلي رضي الله رحمك بیا رسول صلی اللهم ادر الحق معه حيث دار یا الله علي رضی چې کوم طرف ته تاویږي نو حق ملته تاوا د فضیلت یو روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د حجۃ الوداع نه واپس راغی او د مرګ ته نږدې نو منبر ته وخته خطبه کوله د الله حمدونه او ثناګانې به ايها الناس يا خلق ان ابا بکر لم يسؤني قط ابو بکر صدیق چې د ما سره بد نه دی کړی فعرفوا له ذلك من دا خبره ګره یاد ساتئ دا چې هغه ستاسو پیغمبر چې د بد نه دی کړی ايها الناس يا خلق اني راض عنه زلغنا راضيه وعن عمر ود عمر بن الخطاب نم راضيه وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الاولين دا ټول خصوصا په دې منبر کې به خطبه کې یاد کوي زه دې ټول ناراضیه وره نو دا خبره سره یاد ساتي څه مطلب دی تاسو دغه مقام په جنې د خلکو قدر په جنې به شروع خبرې کوي لکه شیعاګان روافض عمر دا به خبرې کې دي چې رسول الله وی ګورې زه د عمر نه راضیه ما دا خبره وې زده کې یاد کې بابا څه خبرې نه کې یو حدیث کې راځي او روایت کې انس رضی الله روایت ته ويحب ابي بكر وعمر ایمان د ابو بکر صدیق او د عمر سره مینه کول د ایمان دی ګوره د ایمانی سره وبغضهما كفر او د دوه سره بغض او دښمنی کول د کفر دی صفه خبر د دوی سره محبت ساتل ګوره د ایمان نه خره او د دوی سره دښمنی ساتل د منافقت او د کفر نه خره الله سبحانه وتعالى دې موږ ساتي او الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره او د ابوبکر صدیق او د نور صحابه کرام سره په جنت الفردوس کې وکي او چې انسانانو موږ دغه سیرت بیانونه موږ چې ګورانګار انسان او کمزور انسان د دوه غټو خلکو مبارکي خبرې کې د غرونو د ایمان خدای دې لپاره بیانو چې زموږ په ځل کې دغه سره د محبت ډیر شي بل من کوشش شروع کو دغه په نقش قدم باندې روان شو او د زموږ امید ده الله نه چې دې د سبا الله سبحانه وتعالى موږ دغه سره قیامت ورځ وځي کوي دا هغه فضایل چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه یو ځای بیان شوی اوس دغه نه بعد هغه فضایل چې هغه صرف د عمر رضی الله عنه او په کې سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ذکر نشته صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ته او دغه کې ډېر عجیب فضیلت ته د عمر رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده بین انا نائم زودوموي رأيتني في الجنة نزبد لخوب کی جنت تلانا فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر يخزل إياه یو قصر کی بنگلے کی بھی جنت کی دنیا یو بنگلا او د بنگلې په دې ګوټ کې جنینا او دس کو فقلت لمن هذا القصر وما جي دا قصر د چای بما تقول شو لعمر عمر ده بنگلې کې فذكرت غيرتك وعمر ده مسر خوا کې ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ده غیرت را یاد شو فوليت مدبرا نه ډایرک دازین راوته عمر ده او خزدنا ودسك ده چا کور فبكى عمر ده بجړا شو یا رسول الله عليك غار زبستاو مکه سه غیرت کو مونږ ستاسو مخکې سیو او موږ ته تسوي چې تاسو ته وري ته دې چې رسول الله خصفا کوي کوي چې عمر ده په کوم ځای کې په جنت کې یو روایت کې راځي عبد الله بن عمر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین انا نائم وزودوما نو په خوب کې ما پیس کړو پي
نو خډیر په رسول سموي ما وسکو ثم ناولته عمر بیا مې د پیر واست عمر دان لمه ورکو هغه خډیر وسکو په دې وخت کوی راو بيدو نو صحابه یا رسول الله فما اولت دې خوب تعویل سره رسول الله العلم دا علم دی عمر دان سره دومره علم دی په دې وخت کو دې سره وبيدو یعنی د رسول الله د علم نه علم اغسته او دا فائدې خبره ځان سره یاد ساتي چې د اسلام نه وي د رسول الله د راتګ نه وي او د الله توفیق او فضل او کرم نه نو عمر رضی الله عنه بم نه وي دا سره یاد ساتي دا باز خلک د امتیانو سره محبت دومره زیات کی چې هغه د پیغمبر نم ډیر شي او د پیغمبر د درجې نه موچت کی دغه باز خلک د علی رضی الله سره محبت کوي صحیح ده زموږ ټول باغ باندې چې بچي او مال او سره هر څه به قربان دي او د رسول سره خو نشو چې ته د الله درجې ته خو نشو رسول دا خو د الله په فضل سره او په رحم سره د علی رضی الله جوړ شي د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله جوړ شي د ابوبکر صدیق نه ابوبکر صدیق رضی الله جوړ شي دغه شنبه د سلور امامان دي چې الله سبحانه وتعالى توفیق نه دین نه د رسول سره د وحی نه کوم وحی چې باغ نازل شي دا نه د رسول الله د حدیثونه نه د رسول الله د علم نه د سلور امامان بم نه د سلور امامان چې الله کوم مقام ورکړي د دې درجه چې د رسول الله د علم نه علم اغسته جو سره را لګي دا امامان اوچتي دا غسړي نه اوچتي د چا د علم نه چې دوی علم زده کړي دا ظلم نه یره اوچتي کلمنه د الله درجه ته ورسېږي یذ بالله د خبره مې دا کوله چې عمر رضی الله عنه چې د پي وسکو په خو راو بيد رسول سم دغه تعویل دا کو چې د سره د علم دی دغه شنو حدیث کې راځي د صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول سم وی چې زه ورځ ودوم بین انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص په خوب کې ما څه کسان ولیدو هغه کمیسونه چولو فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك د بعض خلکو د کمیسونه دي سینې ته رسیدو د بعضو کمو د بعضو غزيات نو پدې کې چې ما عمر رضی الله عنه ولیدو په خوب کې رسول سمو وعليه قميص يجره هغه قمیص اغوستو ډیر وګت قمیص په ځان پسې راخکودو صحابوي فما اولته يا رسول الله رسول تعویل سره الدين د دین نه چا کې دین لګ دې چې کم د چزت د پدیم دلیل چې ایمان کمیږي زیاتی ټول ایمان یو شان نه دا عمر رضی الله عنه دین ته رسول الله د کمیږي بزن بس راخکودو عمر ابن خطاب رضی الله هغه انسان دی سبحان الله چې دنه شیطان متختی او ذکر روایت کې راځي چې رسول الله سره بعض زنانه ناشتي او د رسول الله ته بوسونه کول د زنانو د عادت ته دوی چې کله په یو ځای کې راجم شي نو دوی आवाज وچتي او تغلی شو زه خبره کوم او تغلی شو ته دی خو شو ته غدري زنانو طبيعت دي شي نو د رسول په مخ کې دا چل کو او دې څنګه ګوري چې دا مخامخ چې موږ ته څنګه ناس د رسول صلی الله علیه وسلم او رسول زم به دومره عاجز انسان او چې تو اخلاق ور انسان او چې د سنې چې زه پلانې مو تاسو دا کوي نه رسول هغه به سوالونه کوي رسول به جوابونه ورکوي په دې کې عمر رضی الله عنه عمر د رسول په څنګه راي چې هغه وګورئ چې عمر ټول یو بلته عمر منډه کړ لا رسول الله سلام وخندل عمر دغه ته وی زمو پلار دې په قربان یا رسول الله تاسو وخندل خاندم په دې وځو پر ما سره ناس دا وازونه چې ته لګو چې ترې ټول وتختی هغه ته یا رسول الله حقدار خو ته په کار دې ستا احترام کوله ستا قدر کوله ستا مو کې غری ناشته رسول الله ته ابن الخطاب د خطاب زوی والذي نفسي بيده باغ رب می قسم جبلاس کی زمان ساده ما لقيك شيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك تخره دی خبره کې خو په کمالار چې روان او مخامخ شیطان راځي نه شیطان بلی لري ته وړو ته د غلر خالی پری دا انسان دی یو روایت کې راځي چې د حبشي سجنکی او سکسان لګي حبشین راغلي او دا اشعاری ویو دا غي سره چې خوشحالي کوله وخو غواز کې اشعار ویو خوشحالي و او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کې عائشہ رضی الله عنها راغله دا غي مسره کې د جزوی ته وګورم دا غي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی وګبانه د خپل ځن کې خودا او غو دې کچو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مچ د اخلاق د خپل بیبيانو سره د عزت کوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د کتو نو ضرورت نه لري خو باقي چې څومره ولاړو ده عائشه نه پر ولاړ به چې کله عائشه رضی الله عنها خو رسول الله بس یا رسول الله بس نه بدیک عمر رضی الله عنه چې څنګه عمر رضی الله عنه رانه وته نو د ټول خلک چې دوی وتښتیدو هغه خپل کار یې بند کړ نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر زینما چې هغه شیطانان چې هغه په انسانانو کې دي او هغه شیطانان چې هغه په پیریانو کې دي د عمر نه تختی وي بلکې دین عجیبه خبره امام طبرانی امام دارمی رحمهم الله غو روایت راوړل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ورځ خپل مرګرو سره ناس تابعین ټول وتوی لقي رجل من اصحاب النبي رجلا من الجن وی د رسول الله مرګرو کې یو کس د پیری سره میراو شو فصرعه الانسي ندی پیری د انسان ته وی کوم چې رسول الله مرګره وی پهلوانی نه کو کشتی یو تجربه چې کو نو بلی چې څنګه پهلوانی شروع کړ دی انسی کوم چې انسان د پیری اوچت کو زما کې راوچ نو بیا وته دی پیری عاودنی په دویم پر کو فعاوده په دویم پر سره بیا فصرعه به دې زما کې راوچ بیا ته دی پیری چې ګورز خپل قوم کې سیمو در شرم خبره بیا نه کو ویږي بیا کو په دریم پیری اوچت کو دې زما کې راوچو او به ور څنګه نیولې وي وستاده څنګه کومه د دې کمزوري ښکاری لکه د سپي څنګه وړي کناري تاسو ټول پیریان دي چې کنه ته به کمزوري وي هغه جلا والله اني منهم لضريزه به ډېر کمزور یم انور خدي گزارک دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مرګري ډېر په تعجب کې شو یا ابو عبد الرحمن من ذاك الرجل لسوق دی دا رسول الله مرګرو کې هغه ته من يكون هو الا عمر دا عمر نه لو دا بل څوک کې دی دا عمر رضی الله عنه پیرې درې پیرې وجد کړی د زما کې راځي به د سینې کې نه څنګه ویلي وی دا څه کمزوري څنګه دا ټول دي شي نه موږ ټول نه غوځه بګی دي شي به عمر نه تر ایت الکرسی او خو ایت الکرسی وای پیریم به نه راځي لا وتختم به د سرنه پهلوانینو مغسته نه کشتینو مغسته مقابله د عمر د سره کاغه په پیریانو کې شیطانان دي او په انسانانو کې دغه څوک نشي کولای په دا خبره ماته سمخ کی ذکر کړو چې د مسجد نبوي کې دروازه د غینوم د باب عمر د عمر نه بنو باندې باندې وسول شیعاګانو داخلك بدن نه شي دلیل به باندې چې عمر نه په قبر کې دنه برود هم د شیطانان تیری دغه غنوم نه یری نو کله چې هغه ژوند دی او په دنیا کې ونه شیطانان هغه د سم خامخ شي الله یسر زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې عمر رضی الله عنه انسان د صحیح بخاری کې د حدیث ابو هريره رضی الله عنه رسول الله لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون رسول الله زمانه مخکې چې څومره امتونه زموږ د امت نه مخکې به کې بعض کسان دي چې هغه ته الهام کېدو الهام یې د الله طرف نه بعض خبري دغه دي سینو ته چولې کېدي خاص خلک د الله فإن يكن في امتي احد فانه عمر او که زما په امت کې سوکین هغه عمر رضی الله عنه الله به دې سینې د حق ورواچو یو روایت کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړ عبد الله ابن عمر وای او دا عجیب خبره زوی د پلار فضایل بیانې رسول او چت انسانان دي عبد الله ابن عمر د چانه کم نه پلار سوکته عمر رضی الله عنه ورسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلی چې ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله دا حق د عمر ابن خطاب د په جبه باندې ګرځولې دغه بزړه کې عبد الله ابن عمر وی کله چې موږ سم مسله رااله وما نزل بالناس امر قط فقالوا وقال چې سم مسله براله عمر د مخبل خبره کوله نو خلکو خپل خبره کوله الا نزل القرآن على نحو ما قال عمر القرآن بنازل شنو القرآن کې الله هغه خبرو کړ کوم چې عمر کوله موافقات عمر بعض ایتونه ګره په قرآن کې د عمر رضی الله عنه رائے مطابق نازل شي
چې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي او دا خبره حق ده ان شاء الله غیله به کنن ټیمونو هغه زه تاسو ته بیانوم کنن ټیمونو پر روان بیان کې ودا غایتونه بیانو ان شاء الله. یو روایت کې راځي عقبه بن عامر رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمانه بعد چې پیغمبر وای نو څوک به عمر رضی الله عنه به. د روایت امام ترمذی امام حاکم امام طبرانی رحمهم الله راوړی ګوره څومره غټ فضیلت دی که زمانه بعد نبی وې نو څوک به عمر رضی الله عنه به خو نشته ځکه چې رسول خاتم النبیین دی داغه نه بعد بل پیغمبر ناراضي. یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې د قیامت په ورځ به د حق نه دی حق د حق بمي قیامت په ورځ باطل بمي د هر څه فیصله کی. اول من يصافحه الحق عمر اولنی کس حق بوسر مصافحه کوي لاس بوسر بلغ عمر رضی الله عنه. واول من يسلم عليه اولنی کس جواب او سلام ته عمر دی. دا شان رسول صلی الله علیه وسلم یو روایت کې وی عمر بن خطاب رضی الله بخوا کې ناس عثمان بن مدعون رضی الله روایت عمر رضی الله عنه رسول بخوا کې ناس رسول صلی هغه ته اشاره وکړه هذا غلق الفتنه دا د فتنې تعالی واشار بيده الى عمر واشاره عمر ان تقول لا يزال بينكم وبين الفتنه باب شديد الغلق ما عاش هذا بين اظهركم چې څوبر د انسان تاسو په منځ کې نو تاسو د فتنو په منځ کې یو مضبوطه دروازه ده او اشاره یې وکړه عمر بن الخطاب رضی الله عنه وکړه. د روایت کې راځي د موچت انسان یوم طبرانی رحمه الله د روایت راوړي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی یو ورځ جبرئیل راغی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پس نو رسول الله ته اقرئ عمر السلام عمر د انت زمانه طرفنا سلام وای اندور چې انسان د جبرئیل علیه السلام بهم سلام اچوله. دا شان یو روایت کې راځي چې یو د امام طبرانی رحم الله راوړی چې کله د عرفات ته ورځي او د حجیان په عرفات کې ولاړی الله سبحانه وتعالی دې موږ ته حج بار نصیب کړي. نه دا اخرنی ټیم چې کوم دی د ډېر قیمتي ټیم دی او ډېر کم خلکو ته دې ټیم پته د مازیګر نه بعد نور ډوبېدو پر خاص کر نور ډوبېدو دا ټیم چې دا ټیم کې ګور ډېر خلک مال دي چې هغه په له لعب او پالتو کارونو کې پراته. نو په روایت کې راځي چې الله سبحانه وتعالی په دغه ټیم کې دنیا اسمان ته راکوزي څنګه چې دغه شان سره خای وان الله یباهی باهل عرفه الله سبحانه وتعالی د عرفات ولو تذکره په اسمانونو کې د ملائکو په مخ کې یادې ملائکه ته وګوره کې راغلي دي خړ پړ ماته ولاړ په دغه ورځ باندې رښتیا انسان خړ پړي د عرفات په دی ورځ او بیا الله وی اے ملائکه تاسو گواهی به دې خبر باندې چې سدي غواړي غوځ دوی لور کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله باه باهل عرفه عامه الله سبحانه وتعالی عموما عام خبره د ټول عرفات ولو مبارکه اسمانو کې تذکرہ کړی ده وباه بعمر خاصه د ټول خلکو تذکرہ چې الله سبحانه وتعالی وکړي نو به دې ملائکه ته عمر ته ورم ولاړ یو انسان تذکرہ په اسمانونو کې کیږي او به رسول صلی الله علیه وسلم دغه به دې تذکرہ وکړي چې دې شي اسو اوچت انسان. یو روایت کې راځي د امام طبرانی رحم الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم قال لي جبريل ما تویلی ليبكي الاسلام على موت عمر دنګ مړ شو کنه د اسلام په پسیم جاری دا دور اوچت انسان دی. ليبكي الاسلام على موت عمر رضی الله عنه په مرګ باندې به اسلام جاری ځکه دا اوچت انسان دی. دغه چې کله وفات شو خالد بن الولید رضی الله عنه خالد بن الولید رضی الله عنه چې کله وفات شو په مدینه کې تکه تور تیار شو او زنانه کونډي یتیمانان او د چا چې څوک قیدیانو په جیلونو کې هغه باندې بس یو غټ مصیبت راغی چې زموږ غټ مجاهد چې ټول عمر هغه د الله سبحانه تعالی لپاره جنگونه او جهادونه کړی نه په دې مدینه کې خلکو جړګانې ډېرې زیاتې کړې او د عمر رضی الله عنه د قانونو چې هغه به د حق
په مقابله کې چاته نه کتو. نو هغه دا خبره علی الاعلان کړې وه چې څوک به په مړي پسې په تیزه جړاګانې نه کوي، که چا وکړي نو بیا به دې موږ تپوس کوو. نو په دغه ورځ جړاګانې عامې جړاګانې په مدینه کې. نو څه کسان رالو په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی پسې. په امیر المؤمنین خلک جاړي او خاص کر د زنانه ډېرې جاړي. نو عمر رضی ته تاریخي خبره وکړه دعهن یبکین علی ابي سلیمان، پرېږدئ جاړي په ابو سلیمان پسې. فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي، ابو سليمان په شان انسان چې مړ شي او لازم خلک جاړي. چې ابو سليمان خالد بن الولید رضی الله عنه عام انسان خو نه، بعض انسانان دي چې مړ شي ته مجبور شي په جړا باندې، ته مجبور شي په دې سوچ باندې، په غم باندې، په فکر باندې. او دا بعض دي چې دغوی والعیاذ بالله په دنیا کې اوسېده او د دنیا نه تلل دا یو شی، هیڅ فرق نه کوي. که نو هم د اسلام ته څه فایده نه وه او که نشتی نو هم څه نقصان نشتی. خو یو مثال دی چې د ژوندی نو د مسلمانانو ته ډېره غټه فایده وي، اسلام ته ډېره غټه فایده. دا انسان چې مړ شي بیا به ټوله دنیا خفه وي، ټول خلک به خفه وي. دا خبره مې د ابو سلیمان رضی الله عنه به دې وکړه د خالد بن الولید رضی الله عنه چې ګوره په هغه ورځ خلکو جهل یو چت انسان مړ شو. نو بیا څه خیال چې عمر رضی الله وفات شوی نو خلکو وسومره جړل. داغه د وفات واقع شهادت واقع ان شاء الله به تفصیلا بیانو کې چې د الله سبحانه وتعالی ژوند راکو. الله سبحانه وتعالی موږ لم توفیق راکړي چې دې حق بیان کړو چې څنګه عمر رضی الله بیانو. او الله سبحانه وتعالی موږ لم د صفات راکړي کوم چې د عمر رضی الله د حق په باره کې بچانه غنه یریدو. نن سبا غټ مرز دی چې ډیرو خلکو ته ګوره حق معلوم دی خو یریږي بیانولای نشي. څوک د کلیوالو لحاظ کوي او څوک وایي چې د مولیانو لحاظ کوي او څوک وایي چې خپل مزدوري مې دغه به خراب شي، څوک امامتي مې خراب شي، څوک مشران به خفه شي، څوک خلک به ګیلې کوي، څوک پلار به خفه شي، ټول یې. نو عمر د غټ صفت دا و چې هغه په حق بیانولو کې به چا نه یریدو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په تیر شوي درس کې دا خبره کړې چې رجل الملاحم والجهاد، د جهادونو او د جنګونو سره. او په کوم ځای کې چې الله اکبر دا خبره سره یاد ساتئ، په کوم ځای کې چې د جهاد تذکره کیږي هلته به د عمر د تذکره کیږي، په کوم ځای کې چې د عمر د تذکره کیږي هلته به د جهاد تذکره کیږي. د سره یو قاعده یاد ساتئ، په کوم ځای کې چې د عمر د تذکره یې هلته به د څه تذکره د جهاد، او کوم ځای کې چې د جهاد تذکره یې هلته به چا تذکره هلته به د عمر د تذکره. عمر رضی الله عنه د کوم وخت نه چې مسلمان شوی دی او د مرګ پورې هغه د اسلام دپاره جهادونه جنګونه هر څه قربان کړي، او د رسول سره په هر میدان کې هغه د رسول سره ولاړ، او په هغه کسانو کې کوم چې اولني کسانو د رسول سره دفاع ته ولاړ. دومره خبري والا انسانو او دومره خبري و ځکه چې عمر رضی الله عنه چې ما تاسو ته دا خبر په تیر شوي درس کې کړو چې د پلار لګلو بهر باندو ته هلته به د اوسېدو په وړوکوالي کې هلته لوی شوی چې دې تکړه شي مضبوط شي په جنګونو پوه شي. په هغه وخت کې جنګونه ډېر کېدو د قبایلو به دې منځ کې، لازم د هغې لپاره به داسې کسان هغو ساتل چې هغه به ډېر پوه. عمر رضی الله سبحانه وتعالی ډېره خبره ورکړې وه. ګوره یو روایت کې راځي امام ابن حبان رحمه الله دا روایت راوړی په مسند البزار کې مشتي چې یو پیر عمر رضی الله عنه قریش ته دوی په مکه کې ورته ویلو وی افعلوا ما بدا لكم، چې څه کوئ ویې کوئ، چې څه تاسو کوئ اوس وکئ. فوالله لو كنا 300 رجل، والله مې د قسم کې چې ته موږ 300 شو کنه لقد ترکتموها لنا، دا مکه به موږ ته پرېږدئ وایي. ګوره په هغه وخت کې 300 یاد کړي، دا دغه تجربه وه. او الله سبحانه وتعالی په غزوه بدر کې راښکاره کړه. په بدر کې 314 یا 314 سره پاسې یا څه کم دا کسانو او مشرکینو د هغوی نه لاس نه چې دی نه هزیمت وخوړو، د هغوی نه وتښتېد. دا عمر دا خبره په مکه کې کړې ده. دلیل یې په دې باندې چې عمر په جنګونو کې ډېر خبرې والا انسان دی، ډېر پوه انسان دی. د هغه د خپلې تجربې خبره کړې وي. که چېرته موږ 300 پوره شو ګڼ 300 نو بیا به ګورې ته هېڅ هم نه یې، بیا به تاسو ټول تښتېدلي. عمر رضی الله عنه یو بهادر یو شجاع انسان، هغه انسان چې هغه دا د سره پیژني نه چې میدان نه سړی څنګه تښتي.
دغه سیرت تر حواله زه تفصیلی کې دغه سیرت لاړ شم یو خبره بیانو دا موږ د سیرت به موږ ډیر وګت شي د عمر رضی الله عنه د بدر نواله د اخري جنگ پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې وو عمر رضی الله عنه پکې وو بلکې په بدر کې اولنې کس چې شهید کړي شوی د اولنې کس په غزوه بدر کې هغه د غلام د سره تلو جنگ بیا په بدر کې هغه واقعیت او معلومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا کسان قیدیان کړي او یا مردار کړي شي او یا قیدیان شي نو رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما ترون في هؤلاء الاساره دي قیدان مبارک سه ګور اولنی مشوره رسول ابو بکر صدیق سره کې دلیل لري چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عمر رضی غوړه سبحان الله د دومره اوچت انسانان دي دا خبره مخکې صحابه کرامو سیرت ما بیانو پای کې ما دا کړو د دومره اوچت انسانان دي چې کم صحابي سیرت توري ته دي ټول غوړه اغبل چوري ته وي دغه نور مخکې ابل چوري د ټول دغه شان دی مقابله کوي دی وبسره وفي ذلك فليتنافس متنافسون ودي کې خلک دی وبسره مقابله کوي لکه اوس مونږه کله پلاني خبره مې وکړې ته په دنیا کې ټول هغه تکړه مزدوري هغه ټیټ کده علاني دی وکړه یا هغه ته چې مزدوري کې هغه تکړه ټول دی وبل تکړه دی په مزدورو کې ولې ځکه چې زموږ تعلق د دنیا او د مزدورو سره نو موږ بدی کې تکړه یو څوک زور ډیر لګي څوک سامان ډیر چته څوک پیسې ډیر ګټي او دا غوي مقابله دا به یو بل سره په دین کې وي د عمر د سیرت چې تاوري نو دا خبره سره په یاد ساته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر د نه غوړي نزدک اولنی مشوره رسول الله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر رحمدل انسان ډیر چت سوچ والو یا رسول الله هم بنو العم والعشيره یا رسول الله ټول د تر زامن دي او زموږ قبيله او خانداني پر دې سو خوري او د قریش ولدي کنه دې کار به وکوفي دی به واخلو پیسې به واخلو نبی کې به دوه فائدې وشي یو فائدہ دا چې پیسې موږ واخلو زموږ کار روان شي دویمه دا کې دې چې الله له هدایت ورکړي اوس ګورو چې سوچ دي دوه فائدې بګي پیسې موږ ته ملوي زموږ کار روان شي او دوی کې دې چې الله له مخ کې جون کې هدایت ورکړي به رسول الله ما ترى يا ابن الخطاب زوی ته بګي سي هغه ما ارى الذي راى ابو بكر صدیق رأي سره اتفاق نکو بتسوي ارى ان تمكننا فنضرب اعناقه تمول اجازه درکه هم به سکونه والوځو او دې کار به کو چې دا د چا خپل غلې ورکا چې هر سړی خپل وجني چې چا خپل غلې ورکا رسول سموي نه د ابوبکر صدیق درای خره دغه بخیر رسول صلی الله علیه وسلم فیدیو واسو کسانی پرهو الله سبحانه وتعالى ایتونه نازل کړ او پای کې دا خبره وکړه چې پیغمبر له نو پکار رسول فرق دی ته نشته پیغمبر له نو پکار چې دا کاری کړي حتی یثخن فی الارض تر دې چې ډیری ویني توې کړه بس مطلب د الله سبحانه وتعالى د خبرې ده چې اولنې جنگونو په دې کې رعب قائمول پکار نو په دې کې ډیری ویني توې ول پکار عمر رضی الله عنه راغه ابو بکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناز دوه جړل نغوت یا رسول الله ما خبر کې زبر سره مو جړل دا کوم خبره تاسو جړل وی الله قران نازل کو او ستاسو خبري تایید وکړو نو کله الله رحم نه نو عذاب د دی ونی نو عزت را نږدې شي یو ونی ته اشاره وکړه دا عمر رضی الله عنه په غزوه بدر کې شریک شوی نه بلکې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبرو کړې چې د راي سوا دا صحیح ده منل پکار عمر رضی الله عنه په احد کې دا غزالي او قصه احد د جنگ ته شټول پیږي چې د سخت جنگ په جنگونو کې دا شي دغه ډيري وجه یو وجه دا و چې عبد الله بن ابي بن سلول خبيث منافق د لخر درې مېسا واپس کړ بل د رسول الله کسان په غربانی کېنول چې تاسو بدره کوزي یا غوړه کوش لس کسان دغه نه پاتې شو خالد بن الولید رضی الله عنه په ورځ کې د مشرکین سره مشرکو او هغه بیا ولګو کسان شهیدان او به شان غویرالو دا یو خطرناک ځای نو دغه د لاسه مسلمانان ډېر سخت ګډوډ شو درې موجه بګی دا چې په منځ کې بګی د شیطان د طرف نه دا आवाज وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلای شي دغه سره مسلمانان خ ګډوډ شو چې زموږ د پیغمبر لا ډېر ګډوډ شي بلکې دې ګډوډ شي چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی دغه پلار یمان رضی الله عنه دا بډای انسان
او د دې واقعه ګور ډېر عجیبه ده. د په مدینه کې پاتې شو، جنگ له نو راغلی نه. سیرت کې راځي چې د په مدینه کې ناس یو زربل بوډا ناس، دا غره نوم زما په دماغ کې راځي. اگر کما د غزوه احد په سیرت کې هغه نوم بیان کړي نه. د دوه په مدینه کې ناس یو بل ته ویل کې د مدینه څخه خالی خالی نه یو خالی ویل کار غوتلی وی چې مونږ هم شو په دوه ځله اصلاح پیدا کړو. وروت بوډاګان کمزوري سره کړه خو هغه جذبه د ایمان نه. دا دوه سپینګری ملال نه. دا ولنې چې کوم دی د یمان رضی الله عنه مرګره، د حذیفه ابن یمان رضی الله عنه پلار مرګره. هغه چې وسنګ دی میدان ته کوشو بوډا سره دا بس گزارونه کوي د تور او حالت په وخت کې سخ. داغه دا ولني گزار سره دی مشرک په گزار ولګي دوه شهید شو. او یمان رضی الله عنه چې دی په دغه وخت دا واضح شو رسول صلی الله علیه وسلم وجلې شي او د خلق ټول ګډوډ شو. او په وخت کې جنگونه دي چې وایي ډول وتا خلک یو بل نه پیژندي بیا چې هر څه ګډوډ شو. مشرکین عمرالو په کې دا واضح شو رسول صلی الله علیه وسلم وجلې شي نو بس بیا چا یو بل نه دی پیژندي. نو په دغه کې بیا مسلمانانو حذیفه ابن یمان رضی الله عنه پلار چې یمان رضی الله عنه شهید کړه پیژندل نه. هغه ته په دې میدان کې आवाज وکړ الله تاسو به زما پلار یمان دی. یو چې ورسره مسلمان هغه په گزارون لګیدل اوس پینګیره ناغه وفات شو. ما خبره دا کوله چې احد د جنگ څخه د ډیرو خبرو دلاس یو خبره بګی دا چې دا आवाज په کې رسول الله وفات شي. په دې ټولو حالاتو کې عمر رضی الله عنه رسول سره مضبوط ولاړ. نبی رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه بعض نور صحابه دوی په یوځی کې ناس. ابو سفیان چې کله دویم پیر راغی نو د بهر نه ولاړ دوی ته आवाजونه کوي. نو ته چې رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو کې شتي د رسول صلی الله علیه وسلم محمد په تاسو کې شتي کنه. رسول صلی الله علیه وسلم اشاره کړې غلی شي اسمه به وی دا ابو قحافه غزوه شتي کنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله اشاره کړې غلی شي اسمه به وی دا خطاب غزوه شتي کنه. هغه ټول مشران یادو رسول الله اشاره کړې غلی شي. ناغه په خندا شو ټول مړ دي دغه جواز نه راځي. چې کله عمر انت پته ولګي چې اوس خوشالي او د ګمان چې موږ مړیو نو ډایري کې کذبت یا عدو الله. هغه ټول مړ شي دي کذبت یا عدو الله مړ نیو موږ ور ابق الله عليك ما يخزيك. موږ الله پر خو دي استاد ذلت ته پاره تاسو څوک ذلیل کې موږ ذلیل کو کنه. په ابو سفیان رضی الله عنه ربيع رضی الله عنه ځکه مالک صد مخکې دا خبرو کې چې اسلام د انسان راوچت کې کم ځای ته ورسېد. ابو سفیان همیشه د رسول سره په جنگ کې مقابله کې هغه خټ کمانډر دی او د لښکر مشر چې کله اسلام قبول کړ بیا رضی الله عنه او الله سبحانه وتعالى دا غرس او بخلو جنتی انسان شو. نه بیا دا غینه بعد ابو سفیان رضی الله عنه وی هبل لوی دی هبل دا بوتو کنه وی هبل لوی دی لکه په تکبر کې راغی چې لکه جنگ کې نن مونږه زورور یو دلیل به چې هبل زمونږ بوت چې هغه لوی دی. رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي او چې رسول الله صوت وی ورته وی چې الله اعلى واجل. عمر رضی الله عنه لا لوی دی الله اعلى واجل. بیا غوی لنا العزى ولا عزى لكم. زمون سره عزى تاسو رسوکته تاسو سره کوم عزى نشته او موږ سره عزى بوتشتي زمون ملګری شتي. رسول الله جواب ولا ورکا ویسه جواب ورکم یا رسول الله ورته وی چې الله مولانا ولا مولا لكم. الله زمون ملګری تاسو ملګری نشته تاسو عزى او تاسو هبول دا بسوک. نبی دا غوی دا ابو سفیان وی ورځ نن زمونږ ورځ زوا او جنگ خو دغه شانی کړه دی یو کړه د بری او د یورز زمونږه مونږ نن زور وریو. عمر دا ته لا سوا اواز وته کوینه یو شان نه یو ګره قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار. زمونږ مړي په جنت کې او تاسو مړي په جهنم کې کوم ځای یو شان دي. مونږه جنگ وبیلو او مونږ ته نقصان ملو شو زمونږ به ګټه زمونږ مړي چرته شي جنتونه ته شي. کتا سوی ګټي او کتا سوی بیلې هو تاسو په جهنم کې. دا روایت دا واقعا امام بخاری رحم الله راوړي دی امام احمد بن حنبل رحم الله هم راوړي. دا شان دغه نه بیا په خندق کې د رسول الله سره ولاړو او تفصیل له بینځو صلح حدیبیه په موقع باندې دې واقعي تفصیل وکړو. صلح حدیبیه واقعا تاسو ته غالبا معلومه
رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې په اراده باندې تلل اول ته مشرکین وسکو منع کو نو په دغه وخت کې بیعت الرضوان ومشوه هغه بیعت د ونې لاندې او دا بیعت صحابه کرام د رسول سره په مرګ باندې کړو چې موږ د الله دین لپاره لګیو تر دې چې مړ شو او د دې راځي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه دنه تلو مکې ته رسول سم لګره ناغه لیټ شو نو دا خبر به کوي چې هغه قریش وجلې نو رسول سم به اراده وکړه چې موږ د عثمان رضی الله عنه تاسو کو بیعت وکړو په دې بیعت کې جابر رضی الله عنه كنا يوم الحديبيه 1400 هغه ورځ باندې موږ سوار له 100 کسان فبايعناه موږ رسول سره بیعت وعمر آخذ بيده تحت الشجرة او عمر لانه رسول بلاس ما لاس خوي بايعناه على الا نفر موږ بیعت په دې باندې کړو چې موږ به تختونه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره چا چې د ونی لاندې زما سره بیعت کړی دی دوی به جهنم ته نشي په دې باندې جهنم و حرام دی او الله په قران کې سوی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره یقینا الله راضي دی دا مسلمانانو نه پیغمبر کوم چې تاسو سره بیعت کړي دی ونی لاندې او بو کې یو دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه به دا غینه بعد خبر روان شو د صلح دغه د صلح حدیبیه وي هغه کراغه عروه بن مسعود رسول الله بسره او خبرې کوي بیا به کې سهيل بن عمرو راغی او سهيل بن عمرو د رسول الله سره د شرطونه لیکل کله چې سهيل بن عمرو راغی نو رسول الله خبره اوس اسانه شو انده نرم سره دی به خبره ونی سهيل بن عمرو راغی شرطونه لیکل کېدو او هغه شرطونه کې یو شرط دلی کله شي چې زمونږ طرف نه څوک مسلمان شي درځي تاسو واپس مونږ لره لګي او که تاسو طرف نه څوک کافر شي زمونږ طرف لره شي مونږ واپس نه درکو دا شرطونه او دا خبر روانه د رسول سم او د سهيل ابن عمرو په منځ کې روانه نو په دې کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدا دي څه وکاو نو عمر رضی الله عنه رسول الله ته وی الست نبی الله حقا تل الله پیغمبر نه رسول الله ته بل دغه څه شک نشي زو پیغمبر وی السنا على الحق وعدونا على الباطل منګه په حق نه دا زموږ د دشمن باطل نه رسول الله دغه شک نشي فلما نعطي الدنيه في ديننا اذا يا رسول الله بیا ولې منګه کمزوري خبرې کو دا څه خبره شو چې دې کال به عمره نه کوي روان کال به عمره کوي او ځان سره اصلاح نه راوړي او که تاسو طرف نه څوک مسلمان شي کوم مشرک شي هغه به مونږه واپس نه درکو او تاسو به زمونږ کس مونږ له واپس راکو دا څه خبرې شو او په دې کې ابو جندل عمران او ابو جندل چې د مشرکین سره قیدیو او دې رامونډي ګرازي راووت د غرونو کې راووت هغه زنجیرونه وتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سهيل بن عمرو ته ویل خیر دې پرې دې ځکه چې شرطونه هم موږ لګیو لیکو نه پرې رسول الله ډېر مينت کو هغه نه پرې خبره زموږ روانه بږي چې کم شړې زموږ طرف نه تاسو له درځي تاسو موږ لرا کوي رسول الله ته یې سي عمر عند دې سره خو غوسه شو وی یا رسول الله موږ په حق یو کنه په حق یو وی دې په باطل دي کنه دي وی دې نه بیا ولې موږ دا کمزوري خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم انی رسول الله زګر د الله پیغمبري موي ابه وتی ولست اعصي زګر الله نه فرمانی چرته نکوم او هو ناصر او غزما مرګره الله غزما مرسته کوي د پیغمبر خپل کار باندې پوي هغه یا رسول الله اوليس كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به یا رسول الله تنوي چې موږ بزوم رب کو تا چې ویل چې مالي دي په خوب کې چې موږ به عمره کو رسول په خوب کې دي موږ عمره کو تا ویل چې عمره وکاو رسول صلی الله علیه وسلم او ما ویل ولما دا ویل چې فاخبرتك ان ناتيه العام چې دې کله به کوم دي چې ویلي وینه یا رسول دې سوتانه وی چې دې سیمه دي ویل خو کې به کنه صبر وکړه راو کله به راځو کنه ما خو ته دې سینې دي ویل چې دې کله به کو ما خو دا خبره کړې چې مسلمانان به عمره دا وکي لا عمر نه بدغه بشدا
ابو بکر صدیق رضی الله عنه سبحان الله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه څنګه جواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سبحان الله دغه جواب ابو بکر صدیق دی بسلا ابو بکر صدیق ته وی موږ په حق نه یو هغه ته په حق وي دا به باطل نه وي دي نو به ولې رسول الله دا شرطونه لګي هغه ته ورته الله پیغمبر دی دا غل فازوه وي دا الله پیغمبر دی ګوره او دې الله نه فرمانی چرته نه کوي او الله دې ملګری عمر دا وته وی ښا دمن ته وی چې عمر وکاو رسول الله کوم ته وی چې عمر وکاو سبحان الله دغه د سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه اف اخبرك انك تاتيه العام تاتي دې ویلو دې کاله وکي الله اکبر څنګه خبره د رسول سم دغه خبره چا ده د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه ابو بکر صدیق بس غش رسول الله سم خپل کار باندې خپوي هغه د الله نه فرمانی نه کوي هغه چرته دي کار نه کوي چې هغه د شریعت خلاف او چرته هغه دي کار نه کوي چې هغه د الله د خبرې خلاف اخر علی ګر الله دې لپاره چې دین بیان په دې کې بیا صلح وشو واپس کله را روانو نو پر رسول الله سلام باندې با وحی کېده او چې کله پر رسول باندې وحی کېده نه دغه بزان له کیفیتو بعض روایتونه کې دي چې رسول سم بکله په اوخ باندې ناسو په سورلی بناسو پر رسول باندې دومره زور راغی صحابه کرام موږ وی چې لکه د دې سورلی د خپې ووس ماتي دومره تکلیف پر رسول باندې کړ چې وحی راتله عمر وی په لار کې زید رسول الله قال ورله هغه سمې خبره وکړه رسول الله جواب رانه به مې خبره وکړه به جواب رانه به مې خبره وکړه به جواب رانه وی ما په دې ځل کې چې رسول الله خپه کړي او د خپل سورلی مې راوغه تیز لاړم وته چې رسول الله زما بارک سوونه دي جن الله ایتونه نازل نکي سبحان الله په دغه وخت کې ایتونه پر رسول الله نازل شو رسول الله اين ابن الخطاب خطاب غزوه چی شو نه عمر ابن خطاب رنوي چې ما ځان ته وي تواشر خطاب زوی ګور ایتونه نازل شو کنه اوس الله ستاسو بارک سوي ګور وزرال ما جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم جاب شر زیر درکو الله سوي وادي وريدو وشنا يا رسول الله سوي الله ويجي إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقينا ممتلخ كارف فتح درك الله يقول دي صلح تفتح ويها قلت لما كفتح شيء لا يقول ودي صلح الله سوي فتح وتو دي صلح بموقباني يو د صحابه الكرام بعض تیر عجيب قصې دي بدی کې زه تاسو یو خبر دو خبر ته اشاره کوم چې تاسو په توري جواد رسول سره څنګه محبت کو د ډیرو خلکو د محبت نه سبا د سید جبي محبت لا اله الا الله محمد رسول الله رسول زموږ پیغمبر دی دغه په طریقې دی منګه خوري شو او دغه د بازوی دغه په نوراني طریقو کې سره کامیابی ده او د نورو په طریقو کې تاوان دی او د سید او د ابه تو رسول په حدیث کې دی ویلي حدیث کې ویلي زموږ مذهب کې نشته مخلوق سات مخکې غوتاوي چې رسول الله باندې ځان قربان او موجود دا کوم موجود دا کوم وړي کې حدیث مته عمل نشي کولای اوس مذهب جدا کو اوس طریقه خپل جدا کړه اوس خپل مولا خبره شروع کړه اوس خپل کیلو قوم خبره شروع کړه دا اوس پورې دی رسول الله او رسول الله رسول سره محبت د صحابه کرام په شان کې په دغه وخت یو واقعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول سره په خوا کې او دا عروه بن مسعود رسول الله سره لګیو خبرې کولې عروه بن مسعود رسول الله تویزل تفصیلی دا واقعانه بیانوم چې الله مله توفیق راکو د سیرت د درسونو په سلسله کې به ورځ یو بیان په دې عنوان کو صلح حدیبیه نه پای کو به دې تفصیل وکم د عروه رسول الله توي یو خبر زمایه د ساته کور د مرګري به پری دی وره تاسو سره ګرځي په دوی یقین مکو او په خوا کې رسول کولاړو رسول الله علیه مرګره سوکته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول سره خوا کې ولاړو دغه ته عروه و امسس بذر اللات زور کېږي د اللات عورت سټوي تا ته وګورو خبرو ته دی وګوره مونږ دې پریدو دې ځکه خبره لګه سخت وکړه خدای د غیرت تلاس لا دغه بوت ته کړ زوی د خپل بوت عورت سټتل درغه خبرې کوي چې د پری هغه دا سوق دی وی دا هغه چې دا ابو قحافه زوی دی کنه ابو بکر عبد الله بیا د عروه د رسول سره خپل خبره جاری وساتله نه په دې منځ کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګیرې لاس ورځي ورته زموږ خبره ومنه. نو بخوا کې یو کس ولاړو زغره یې اچولې وه د مخې پټو چې سترګې ښکارېدې نو هغه د توره د په لاس باندې کېښوده. د چا په لاس باندې؟ د عروه په لاس باندې. او ته یې ویې دا لاس دې اخوا کړه دا لاس د دې ځای لرې کړه. هغه حیران شو چې دا څوک دی. بیا د رسول سره خبرې کولې په دې منځ کې لاس بیا داسې کېښوده. هغه ورته اخر یدک من لحیة رسول الله وایي توره ولا لاس لکه لاس د رسول د ګیرې نه د لاس په بل برګو ما ټوکړې کړې دي چې که دې پاکې ګیرې لې پلیت لاس و. هغه ورته دا څوک دی؟ وایي دا مغیره بن شعبه دی. هغه ورته ښه وایي دا هغه دی او وایي دا هغه دی. دې ته وایي محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره. دې ته وایي د هغه دپاره قرباني ورکول. دې ته وایي د هغه دپاره ځان خاورې کول. او موږ د رسول صلی په حدیثونو پورې به ټوغې کېږي زموږ په مخ کې. څوک وایي دا حدیث زموږ مذهب کې چلیږي او څوک وایي نه چلیږي. څوک وایي زموږ په کتاب کې شته او څوک وایي نشته. څوک وایي زموږ مولوي صاحب بیانوي څوک وایي نه بیانوي. د رسول صلی الله علیه وسلم خوږې خبرې تقسیم شوي. ته به په دې خبره عمل کوې او زه به په دې باندې کوم. ته په دې مه کوه او زه به په دغه نه کوم. داسې خبره شوه. د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دایر ساتي دا په حقیقت کې د الله سره محبت دی او د هغه تابعداري په حقیقت کې د چا تابعداري ده؟ د الله سبحانه وتعالی تابعداري ده. موږ الحمدلله دا وایو د رسول صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د نبوت نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي دي او په څه یې امر کړی او د څه نه یې منع کړی دا زموږ مذهب دی. موږ په دې باندې عمل کوو الحمدلله. کوشش کوو باندې عمل. او که چېرته کمزوري شي او عمل پرې رانه ونه شي نو هغه به زموږ د سستۍ د لاسه وي زموږ د کمزورتیا د لاسه وي. خو دې د لاسه به نه وي چې دا زما په مذهب کې شته او ستا دې کې نشته زما دې کې شته زما دې کې نشته ستا دې کې شته. او د سستۍ د لاسه د کمزورتیا د لاسه وي. خو دا به نه وي چې د دې د لاسه او دغې د لاسه. د رسول صلی الله علیه وسلم سره حقیقي محبت دا دی. موږ د صحابه کرامو د واقعات وورو د عمر د واقعات غالبا ملګري دي واقعات دا واقعات چې وورو بسترو کې اوښکې جاري. صرف په دې باندې کار نه کیږي. د دې خلکو په نقش قدم باندې تل غواړي. د خلکو په د لار رانیو غواړي. د عمر د سیرت موږ وایو ډېر عجیبه سیرت و ډېر ناشنا انسان. دا ناشنا انسان ولې ناشنا و؟ ځکه د رسول الله تابعداري مضبوطه کوله. د ابوبکر صدیق ولې ناشنا انسان ولې د موچت انسان؟ ځکه د رسول الله تابعداري مضبوطه کوله. ما او تاسو دې د پاتې چې قصې واورو عمل باندې کو. موږ هم په کار چې هغوی په لار باندې روان شو. رسول الله په نوم باندې ځان قرباني کو. رسول الله په سنت باندې ځان خاوري کو. رسول الله سنت پرې نه دي. رسول الله طریقه پرې نه دي چې کوم ځای کې موږ ته راورسي په صحیح سند سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دي چې کړې ده آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. دا خبره موږ په ایمان دي موږ یې رښتینی ګڼو موږ واورېده او دغه د بسم الله موږ په عمل هم شروع کړه. دې ته وایي د رسول سره محبت. دې ته نه وایي محبت چې ته خاورې چې رسول صلی دا کار داسې کوو دا کار به داسې کوو دا کار. ته کله وایي زه د مذهب نه مجبور یم او کله وایي زه د مولوي صاحب نه مجبور یم او کله وایي د پلار نه مجبور کله وایي د علاقې والا او کله وایي د ملک والا نه او بیا په اخر کې لاس اوچت کړي د مانځه نه بعد یا الله ماله شفاعت راکړي د رسول صلی الله علیه وسلم او یا الله ما ته د هغه د حوض کوثر نه اوبه نصیب کړي. که تاسو د حوض کوثر اوبه غواړئ او د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت تاسو مقصد او د هر مسلمان مقصد دی الله سبحانه تعالی موږ ته نصیب کړي نو د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت او په طریقه باندې ځان خاورې کوئ به که نه ټول د الله سره لوز وکړي. بلې دا چې خپل شکل به د رسول صلی په شکل باندې جوړوئ. دا کم ملګري چې ګیرې وړې کوي موږ سره ناستې د سیرت اوري کم ملګري چې ګیرې خوري دا وګوره تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم دي چې مغیره بن شعبه رضی الله عنه هغه مشرک ته لاس لري که لاس دې پاکه ګیره باندې ولاس نه یږدي او زه لګیام دا ګیره په کډر ته گزارم. دا کم محبت دی زما د رسول الله سره. زه کډر ته گزارم زه هغه زی ته گزارم چې خلک په لټو خيږي او خلک اخ وړي او دیخ وړي په ګندګۍ کې واچي. تب پاک ویخته د خولي ویخته د رسول الله طریقه د زمانه نه په دکان کې پاتې شي په لس ریاله باندې پیسې په مورکوم چې ختمې کا
بیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره عجیب انسانانو د رسول په سنت باندې قربانو. علي رضی الله مبارک راځي ګیره خلک څنګه پریدي. علي رضی الله عنه په سیرت کې راځي دغه دومره غټه ګیره وا الله اکبر په منبر باندې بولاړو او خطبه به کوي چې کله دې طرف ته به دي شو کو ته سلی براله دا ګیره به لري چې د مخ به ولا پټ کو تاسو ګیرو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه تاسو دغه سیرت ووري ان شاء الله کله ژوند راکو تاسو به ووري تاسو مو یو ډېر عجیب انسان عجیب ولو څه درس عجیب ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مضبوط دي نور صحابه کرام غالبا د سیرت تاسو زما ورېدلې د نور صحابه کرامو سیرتونه ما بیان کړي غالبا صحابه کرامو په سیرت کې دا راځي چې ګیره ډېری غټي او کله چې ګیره وړه دا غټيږي نه نور هغه پرې خو دې غټيږي نه تابعداري د رسول الله کوم چې کېده کوم کسان چې ګیره خري یا وړي کوي کوم چې کېده رسول الله تابعداري د کوم کسانو لباس د رسول الله په طریقه نه زدوی ته ما کوم چې کېده رسول الله طریقه دا بس کسان د سیرت ته درسونه ډېر خوشحالي زمونږ د سیرت د درسونو بیانولو ډېر مقصدونه دي سیده چې زمونږ یو مقصد دا دی چې زمونږ د مسلمانان د خپل مشرانو پیژني غټ مقصد زمونږ دام دی چې د کسانو ته وخایو چې وګوره د رسول الله تابعداري به دي سکی صرف دا خو نه چې ما تاسو سیرت بیان کو خبره ختمه شو دې باندې عمل څوک کوي دا ما پیریانو ته بیان کوي پیریانو به عمل کوي موتا بنایسیو مذهبونه زمونږ جدا فرقې زمونږ جدا زما مشر فلانه او ستا مشر علانه زما جنډه ده او ستا جنډه ده زما مولا ده او ستا مولا ده نتیجه دروته سیرت مونږ بیانو د اتفاق راوستو ده پاره سیرت مونږ بیانو دي لپاره چې مسلمانانو منګولې ولګوي په قران او حديث باندې دي صحابه کرام په لار روان شي لباس د رسول الله په طریقه کې د باز ملګری زمونږ د لباس د رسول الله په طریقه نه الحمدلله ډیر مرګري خشوي ډیر زیات خشوي کم کزه روزانه نورم خو بار دوی مورز باندې موږ ته خبر یا ټلیفون نازي فلاني مرګري ګیره پرې هو سو ټلیفون کې شیخ صاحب ما ګیره پرې هو شیخ صاحب ما توبه وست شیخ صاحب ما دا الحمدلله خلکو کې ایمانی جذبه شته خو بیانول وته غواړي دویم د بیانول وته په استمرار غواړي چې د تازه کیږي په مخ د تاسو نن دا خبره بیان کوم او بیا کال چې تاسو نه غیب یم خبره څه شو زړه شو یې شو او دریم کار چې هغه پتا شو کې چې تاسو راځي دا بیانونه اوري او به دې باندې عمل کوئ الحمدلله ډیر مرګري خشو ډیر مرګري موږ بشرای شي موږ ته وي شیخ صاحب په الله قسم خوري چې موږ د جون خون وسوسه راګه څنګه او زه بروخته ژوندې وي ونه ژوندې او موږ ژوندو کې مړو اوس ویزه موږ مخ خوګ دی اوس زما غیبرتونه خواږه شو د په مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه هغه شنګیره زمام ده لباس زما د رسول په طریقه له سوق چې د لری نه ماته وګوري هغه وي او د پرشته دغه امتی دا کوم ملګری چې د لباس د رسول په طریقه نه استعمال هغه د ماده نصیحت د رسول په طریقه لباس ساده لباس لند او تنگ لباس نه د پینسي د ګټونو بره ساتي تکته ساتل د ګورای کبیره ده مونږ یینو او چې کوم خبره وینو الله په توفیق سره باغ باندې رد وکړو چې دا غلطه او دا صحیح ده نو کوشش وکوي کنه زما هغه ملګرو ته خاص پام دې کوم ملګری چې به درس کې نه ستو ګيري خره د الله بنده عروه ابن مسعود مشرک صرف د رسول الله د ګيري لګول الله سوړو او بیا د بي نه کوله مينتي کو دي د مينت او زاري وي چې انت زما خبره وره د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا خبره نو خوخه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکي ګیره د مشرک لاس وړي نه کته مغیره ابن شعبه رضی الله وسوي او زمونږ د کمزوري مسلمانانو لیدل چې دوی د نه په چاپ کې د ګیره پری یا دوی بخپله ولاړی شیشه ته او د ګیره وخره او بیا غشنه غبلیټ وینځي او هغه وخته په سکه لار شي دنه اکړه ته دنه لار شي زمونږ مبارک باغ شي مونږ ته به سز نصیحت کوو او بلکې تاسو ته به دي کې دغه ښکاری څه پیدا به دي ګیره خړېلو کې مونږ ته بیان کوي چې د قران او حدیث دلیل سره یا بل څه پیدا مونږ ته بیان کوي الحمدلله دنیا ځوانان موږ سبي درسونه کې نه خورو ګری ګری ول لازم اوس یو را پاسوم دلته او د څومره کسانو چې ګری نشته او سره پاسومه تاسو وینئ چې د چې ګری نشته ته به چې یو لا راځم کې د غرور ته نه رسیدل کم چې ګیره خپل والي وګورئ زموږ د مرګري خاص کړه ځوانان سره خوري ښکاری سیماهم فی وجوههم من اثر السجود
د سجدو د لاسه مخونه پړقېږي د ځوانانو انسان ورته خوشحاله شي. کله کله زه چې د جومات کې مونځ کوم مخ راواړم داسې وګورم د ملګرو ته یو نیم ملګری پکې وي نو دا ږیره او دا مونځ د رسول په طریقه کې دا زړه به د باغ شي نه زما نه سبي نه پیژنم نه یې جنم نه مې ورسره چې دوا سلام شي هسې ورته خوشحاله شي چې لږ د رسول امتي ته وګورئ حقیقي معنو سره امتي د رسول زما هغه دی ولاړ دی. دا ږیرې پرېږدي نه که نه دا کوم کسان چې ږیرې نشي پرېږدی که نه چې کومه خبره د رسول سم راورسي عمل پې کوه. الله د قسم خورم دنیا او آخرت په دې ښایست دی. دنیا او آخرت په دې ښایست دی. دا ږیرې ښایست دی دا مه ضایع کوه. لباس د رسول سم په طریقه ساته درون به ښکاري درون عزتناک به ښکاري. دا ولې که تاسو لیدلي دا بعض کسان چې مثال کې چې د کور ته ورننوځي او ږیره یې لباس د رسول سم په طریقه یې دا پنسي د ګیټو نه بري چې د چا کره ورننوځي هغه ټي وي لګولی کړپ ټي وي بند کړه زر بند کړه لکه ولې وي د رسول سم صحیح امتي راغی د دې مخ نه ماله حیا راځي د دې لباس نه ماله حیا راځي د دې خبرو نه ماله حیا راځي. ښه که چېرته زنانه راجمع شوي دا ګیرې چې وړی کوي یا خرې دا به زیره ځي د کور د زیره ځي سپرواس اثر کوي خو چې یو دغه راننوځي کوم چې د رسول صم په صحیح معنو سره امتي به دا ټولې ښځې د کمرو ته وتښتي لکه څنګه چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه ټولې زنانه وتښتي. ته پته لري چې دا اوس صحیح سړی راغی او سړي ټول سړي دي خو بیا ګوره په دې سړو کې سړي دي په سړو کې سړي د ځان نه جوړ کړي الحمدلله خو موږ ټول سړي یو خو بیا په سړو کې سړي شتي او الله په قرآن کې ویلي من المؤمنین رجال الله وی په مؤمنانو سړو کې سړي دي. هغه کم یو دي کم چې د رسول صم په طریقه مضبوط دي شکل یې د هغه په شاني عمل یې د هغه د عمل په شاني لباس یې د هغه د لباس په شاني ناسته پاسته د هغه د ناستې پاسته په شاني دا د رسول صم صحیح امتیان دي او دوی به د قیامت په ورځ د رسول صم حوض کوثر ته ولاړي هغه به په خپلو مبارکو لاسونو د اوبه ورکوي هغه اوبه رسول صم چې چا وڅکي نه بیا به نه تږی کېږي. په جنت کې چې جنتیان څومره اوبه څکي که نه دا به ګوره د خوند دپاره څکي د دې لپاره به نه څکي چې تږي شوي وي ولې ځکه چې هغوی د حوض کوثر اوبه څکلي نو دا خو ستاسو ټولو په کار دي که نه. دا تاسو ته زما د زړه د کومې نه یو نصیحت او که چا پې عمل وکړو نو د هغه فایده ده او که چا پې عمل ونه کړو نو موږ له څوک نقصان په دې کې نشي راکولی. په شان د عمر د سیرت د دویمه حصه د اختتام ته ورسه اگر که ما په آخر کې خبره اوږده کړه خو غټه فایده په دې کې وه غټه فایده هغه په دې کې وه ځکه زموږ د سیرت بیانوم د دې مقصد دپاره. نو لنډه ده چې عمر د رسول سره په هر میدان جنگ کې ولاړلی په هر میدان جهاد کې د رسول سره یو ځای ولاړلی دا دلیل دی چې عمر د جنگونو او د جهادونو سړی و. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې هغه په نقش قدم باندې روان شو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه او سنت د مضبوط راونیسو